سندرغاړي نغمه د یوې شپې 100 روپۍ اخلي. که غواړئ چې تاسو یې هم په اړه پوه شئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. په دې خبرې سره شاید ستاسو فکر غلطې او شیطاني خواته واوړي، خو نه، زموږ مطلب هرگز همدا نه دی. زموږ له دې ویډیو څخه دا مطلب دی چې نغمه د یوې شپې په کنسرت باندې څومره روپۍ اخلي. د پښتو مشهوره او خوږژبې سندرغاړي نغمه چې ډیر زیات مینوال لري، له ماشوم نه تر بوډا پورې نغمه او د هغې سندرې خوښوي. نو آیا تاسو په دې پوهیږئ چې نغمه په یوې سندرې باندې څومره روپۍ اخلي؟ په خوا وختونو کې چې یوټیوب او نوره سوشل میډیا نه وه، نو دغه سندرې به په سی ډي او کیسټو کې راتللې، خو نن سبا زمانې ترقي وکړه، سی ډي او کیسټې ختمې شوې او موږ هم د دوی د پخوا سی ډي او کیسټو له دور څخه نه یو خبر، خو اوس د نغمې له موجوده سندرو څخه خبر شوي یو. نو راځئ چې په دې ویډیو کې له تاسو سره معلومات شریک کړو. له هر څه نه مخکې له تاسو څخه یوه وړه غوښتنه ده چې دا ویډیو لایک کړئ، او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل پښتون ټایم در سره سبسکرایب کړئ. هر سندرغاړی چې نن سبا کومه سندره ریکارډ کوي نو اول ورسره یو پروډوسر خبره کوي او ورسره د دې سندرې د آډیو او ویډیو دواړو خبره کوي. ځینې یې داسې سندرې هم شته چې له 500,000 څخه تر $10,000 پورې قیمت لري، چې په هغه کې به هم ټوله خرچه په خپله پروډوسر کوي، یوازې به د نغمې اواز او ویډیو ریکارډ کوي. نو د همدې ویډیو په بدل کې به نغمه $6,000 اخلي. وروسته بیا هغه پروډوسر دغه سندره په سټوډیو والا خرڅوي، بیا وروسته پروډوسر همدا سندره په $8,000 یا $9,000 او یا هم له دې څخه په ګرانه بیه خرڅوي. که چیرې د دې دغه سندره مشهوره سوه او یا مخکې ولاړه، نو بیا سټوډیو والا کولی شي چې په دغه یوه سندره باندې له $10,000 نه تر $15,000 وګټي، او یا کیدلی شي چې نقصان هم پکې وکړي. ښاپیرۍ نغمه په کنسرټونو کې هم له 8 لکو څخه تر 10 لکو افغانیو پورې په یوه شپه اخلي. همدارنګه نغمه په ودونو کې هم ډېرې زیاتې پیسې اخلي. هیله ده چې په دې ویډیو کې مو د نغمې په اړه پوره معلومات ترلاسه کړي وي. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو لپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.